اعتکاف والا دی مهرباني کوي بې ضرورت د جماعت نه ګورې بار دی ونوځي چې کوم ضرورت دی ضرورت څه شی دی یا شرعي ضرورت یا طبعي ضرورت طبعي او د سماعتي لدی ځي یا که مثلا جماعت کې دنه د اوبو انتظام نه نو بارم کولی شي که جماعت کې دنه اوبو انتظامي نو جماعت کې جماعت نه بار به نه کېږي او جماعت ته توقیف جماعت څه شی دی جماعت ګورې دا چې کوم ځای کې مونځ کېږي دغه د جماعت وایي د پیزار دا ځای د غسل خانه او چاردان استنجا دا د جماعت مضافات دي د جماعت حصه ده د جماعت په کار ځای دی خو ګورې جماعت نه دی چې هغه جماعت یې مونځ پکې ولې کوي استنجا پکې ولې کوي نو هغه کې باسه نه چې څوک مصلی وباسي او هلته کې سوري ته کښېني ګورې اعتکاف به برباد شي چې کوم ځای کې جمع کېږي کوم ځای کې مونځ کېږي مونځ عام خلک پکې سنت کوي جمع کوي نفل کوي هغه ځای کې به دې کښېني زیاته حساب هغه ځای کې تېری چې کوم ځای کې نیت کړی دی دا پرده چې تو کي دا سنت دي نبي علیه السلام په پوزه کې ځان نه تو کو چې پوره یکسویي او د الله عبادت وکړي او که دا هغه ځای نه لږ بار وځي نور ته کښېني لږ وخته پاره نو خیر دی وتی شي خو جومات حد نه بار نه وځي که د اودس انتظام په جومات کې نو جومات کې دی کوي که اودس بعضې سبیل کې وي نو هغه جومات سره متصلي هغه سپلی هغې ته مباسي جومات سره خو متصلي او که کوم سبیل د جومات دغې حد نه لږ باري نو اوبو لتلی شي فوري به واپس راځي تپوس ته به رچا نه ځي جنازو له به نه ځي هله به دې اعتکاف ختموي چې د اختر اعلان وشي د اختر اعلان نه شوی دی به اعتکاف نه ختموي او که دله تلاوت وي تلاوت ته کوي تلاوت نه ورځي قل هو صورت ته وایي که هغه پیستلی شي نو درود شریف دی وایي ذکر دی کوي د ضرورت خبرې هم پکې کولی شي ډوډۍ راوړه چای راوړه ګپ شپ به بلکل نه لګوي چپ کېناستېدل ګورې مکروه دي بعضې خلک د چپ کېني چا سره په اشارو لکه د ګونګیانو خبرې کوي دا شریعت کې نشته نه خبرې کولی شي د ضرورت مطابق که کور د ډوډۍ د راوړو څه نه وي نو بیبي وله ډوډۍ هم راوړی شي بچي وله ډوډۍ راوړی شي بس دا پکې منع نه دي او که د بل څوک د راوړو وي نو هغې دې وله بیا ډوډۍ راوړي خصوصا درویشتمه او ویشتمه دې کې محققین علما لیکي څوک درویشتمه یادوي څوک ویشتمه یادوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ راووته تپوس یې وکړ نه څه شپه ده خو چې څنګه راووته نو صحابه کرام په جومات کې په جګړو دو صحابه په جګړو نبی علیه السلام مبارک وفرمایلي ما ته الله لیلة القدر شپه وښوله زه دې له راووتم چې دله خبر درکړم چې فلانکۍ شپه ده خو دې فلانکي جګړه وکړه نو ما نه یېره شوه وی دا یېرېدلې ښه دي دا ښه دي دا یېرېدل ولې که یاده وه نو بیا به هغه یوه شپه عبادت کوم چې یېره شوه نو چې ته یویشتمه او دویشتمه هره شپه د لیلة القدر په نیت عبادت وکړې نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به الله درکړي فایده شوه که نه دې کې فایده ده او دا خدای ګرځوي علما محققین یادوي چې دا الله ګرځوي کله دا برکت الله یویشتمې له ورکړي کله دویشتمې له ورکړي کله دېرشتمې له ورکړي کله څلېرویشتمې له ورکړي کله اوویشتمې له ورکړي یو روژه کې یو خو فضیلت دی که نه اوس قرآن چې نازل دی په لیلة القدر هغه یو الله ته معلوم چې کومه شپه وه لیکن دا فضیلت الله په دې لسو شپو کې ګرځوي نو خو راجح علما دېرویشتمه او یا اوویشتمه یادوي او بعضې خلک څه نښې پکې معلومې کړي یو صحابي فرمایي دریاب تلخې اوبه وې چې خولې کې مې واچولې نو هغه خوږې وې یو بل صحابي فرمایي چې په هغه شپه ورځ باندې ما وکتل نو د رڼا کې وه نو د انور کمه وه څوک مختلفې نښې ښیي خو دې باندې د کشف خاوندان پوهېږي هر انسان پرې نه پوهېږي اصحاب د خاوندان د کشف پرې پوهېږي څوک ویشتمه یادوي زیات تر بهر کې دا لس شپې ټول الله ذوالجلال هغه عبادت پکې وکړي بله خبره مې ده دغه کوله ده سرسایي متعلق خو ابا انشاءالله چې د سرسایي پوره تفصیل برته مسائل آینده جمعه کې ویم زما وی مور نه جوړه ده د سابندې بې تکلیفې دی روجې نشي نیولې ټوله میاشتې روجې فدیه څومره ده نو بس دغه حساب دې ته خپله ولګوه په کم 2 کیلو د یوې روجې په سر ته خپله اندازه لګوه چې څومره روجې وي نو هغې برابر قرآن شریف کې چې کومې سجدې دي سجدو کول دا واجب دي او سجده دا ده چې 2 نیت 2 تکبیره او منځ سجده ودرېدل ولا شرط نه دي لکه نیت پړه کې وایي چې سجده تلاوت کوو په الله اکبر نو سجده وکړه بیا وی الله اکبر بس خبره خلاصه شوه نه پکې سلام شته نه پکې تحیه شته نه ولاړه شته په ناستې هم کولی شو په ولاړه هم ناستې نه متتلی شي سجدې له او د ولاړې نه متتلی شي سرسایي مقدار خو مه وي متکب د جمعې مونځ دپاره مسنون غسل به کي یاره ښه دا ده چې دی غسل ونه کي ځکه عموما زمونږ غسلخانې د جومات نه باري عموما زمونږ غسلخانه د جومات نه باري جومات ما راته وي که نه پیزار دی ځای پورې دی هغه لږ اخ وی سپلی به ورته پخ وکړي نو ښه دا ده چې که وکړي نو خیر خو علما لیکي چې غسل کوي د جومات نه بهر حصه کې لکه زمونږ دا غسلخانه د جومات د اندازې نه بار ده ما ته وایي چې جومات په حدودو کې ده خو چې کوم ځای مونځ کېږي د هغې نه بار ده
نو علما لیکي چې غسل که کولی شي نو هغې دا طریقه ده چې وي فوري به کې دونه ټایم به پرې لګي لکه په چارلام چې څونه ټایم لګي چې زر بس اولام به اوبه په واچو زر راشي داسې چېرته څوک کولی شي مونږ چې صابون 15 کرته نیمه ګلې خو د وجود نه خټې نه دي نو ښه دا ده چې غسل کوم درته پیښ شي کوم غسل در باندې واجب شو لازم شو نو پلیتي لویه راله نو بیا خو ضرورت دی هغې له غسلې شي غسل کولی شي او هغې نه علاوه نور غسلونه مه کوه د دې خبرې خو طالبانو سره تعلق دی نو دغه نشته چا باندې 3,000 روپۍ قرضوي نو صدقه فطر پې کېږي که نه نه دې قرضداري باندې صدقه فطر کوم نه راغی ها که د دونه مال وي چې دا قرض هم پکې ادا کړي باقي ورسره هم پاتې کېږي تقریبا 15,000 روپۍ نو بیا به صدقه فطر ورکړي یا دومره جایداد وي چې د پکې ښه نان نفقه هم کېږي اوس قرض خو بعضې خلک د زوی د واده دپاره قرض وکړي اوس یې به دوکړی واجب پې وغږوي بلا پیسې به ځان را پورې کړي نو دغه قرض خو پرېږده که نه خو د مستی قرض دی خیر مسائل به راته آینده جمعه کې انشاءالله زه پوره تفصیل سره ویم او خیر د مازدیګر لمانځه نه پس تلاوت سجده کولی شي د مازدیګر لمانځه نه پس قضا منظم کولی شي نفل به نه کې سبا مانځه نه پس تلاوت چې کې سجده راشي بلکل سجده پکې کولی شي که یو سړی اعتکاف لپاره ناست دي د جومات دننه په حدودو کې د جومات رنګ روغن کولی شي که نه بلکل به نه کوي ته رنګ روغن نه ناست دی که ته عبادت له ناست دی رنګ روغن به نه کوې بعضې زنانه اعتکاف ته ناستې خو چې کوم ځای زنانه کېناسته ګورې هلته به ناستی هسې نه چې هلته وله چټو او ټماټر یو څه هلته ټکاوه مرچکې ورته کېنه دی نه هغه د کار له نه ناسته ګورې د عبادت دپاره ناست زنانه خو زنانه ښې وي که نه نیکانې وي نو زنانو کې دا یو مسله شته دی چې هغه اعتکاف ته ناسته یو څه به چاړه او ټماټر ورته پراتي هغه هم پرې کوي پیاز هم دله سپینوي اوږې موږې هم دله ټکوي نه عبادت ته چې کېناسته عبادت پکې چې کوم ماشوم پیدایشي طور مړي سا وانلي جنازې ضرورت یې نشته وجود اون لقی ها که لاس پی اړقول لاس خوا دا د جمدي ماشوم نښه ده بیا به جنازه کې که لاس پی ونه لقول اندام یې ونه لقو اواز یې ونه کړ نو بس دا بیا مړ دی د جنازې ضرورت یې نشته کلي ته وایي بعضې سوالګري راځي چې د بابا په نوم باندې د بابا من او دا بابا من دی سوالګرو ته ورکول پکار دی سوال بالکل حرام دی د بابا من نشته دا اسې خبرې دي بابا په نوم چې صدقه کې بزرگان تیر شوي دي زمونږ د تورنځو باباجي صاحب رحمت الله علیه تیر شوی دی حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه تیر شوی دی نیموړی بابا تیر شوی دی دا ټول بزرگان دي یو 2 رکعاته نفل وکړه او ثواب ورته بخا یا لږ صدقه وکړه غریب مسکین له ورکړه ثواب ورته بخا خو که دا کم سوالګري ګرځي او دا صاحب په خرو باندې او په اسونو باندې دا بلا دولت غونډۍ د بابا من دی دا ټول سوال دی دا حرام دی قطعا چې دغې خلکو له ورنه کوي سوال خو بالکل قطعا حرام دی کوم چې سوالګري کوي او دا کاروباري سوالګري دی یو هغه سوالګري دی چې تا ته پته چې دا ضرورتمند دی خیر ده نه غواړي رټی مه وله سوال ورکړه یو دا کاروباري سوالګري دی چې کال پس راشي او صاحبه امسا وسره او صاحبه څوک وي دغه بابا ملنګ یم دا اټک دا رجي صاحب ملنګ یم او څوک وي د قوات بابا ملنګ یم نو ملنګ نو موږ نه څه غواړئ چې ملنګې اوس ملنګي دا معنا ده چې سوال به کې اټک بابا چاته دا ویلو چې سوالونه کوه دا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه به خلق ورکولې واپس کولې به دا خو بزرګان دي چاته وښایه چې ته باباجي صاحب رحمت الله علیه تورنګو چاته به ویلي یعنی مولوی بابا بزرګ تیر شوی دی مجاهد چاته به ویلي یا دا نور بزرګان چې تیر شوي دي هغې به چاته ویلي چې ماله منو غواړې دا خو د هغې بزرګانو بېعزتي کوي دوی دا د هغه بزرګانو بېعزتي ده هغې چې ته سوالونه نه کړي دي او نه دا چې په خپل ژوند څوک لېږلي دي نو د هغې د وفات نه پس ولې دا شی څوک کوي دا بالکل دا کاروباري سوالګري دي چې یو څیز ولا ورنه کوي خو ته ځان خپل کار کوه ځان له څه مزدوري کوه د جمعات د حال نه علاوه جمعات کوټه کې اعتکاف بالکل کوټه کې هم کولی شي دعا وکړئ چې الله زموږ په حال رحم وکړي الله مدافتونو مصیبتونو بلیاتونو په امن کې وساتي الله د رمضان دا میاشت په موږ باندې بار بار راوستلې کړي او رب العالمین موږ له پکې د پوره نیکۍ د عبادت د تهجد او د ختمونو هغه اجرونه ثوابونه راکړي الله هم پکې د ګناه نه وساتي څومره مردګان چې وفات دي دعا وکړئ چې الله پاک ټول مردګان وبخي او الله تعالی لوی سفر د آخرت چې څوک مردګان وفات شوي دي نو الله تعالی دلته کې زموږ د ګل الله د خور وه هغه هم وفات شوي وه دا عصمت تیمور دعا وکړئ که نور څوک مردګان ایمانه بعضې وخت کې یېري الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او زمونږ چې مخکې مشران وفات یې هغې دې مله وبخي مونږ ته کشرانو ته د الله د اسلام او د ایمان د هدایت زندګي نصیب کړي اخر وخت دې من الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد